بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم ډاکټر جهانګیر شاه دی. زه په آسټرالیا کې د ډاکټر په توګه کار کوم. پاکستان ته راغلی یم په چوټۍ باندې. اوس کزنانو سره ناست وم، هندوانه مو خوړله، نو د هغې نه یو خبره را یاده شوله. زموږ په دې معاشره کې به د هندوانې ورسره د ماستو او د پیو په خپلو کې په یو ځای خوراک باندې داسې یو روایت جوړ شوی چې مشرانو به ویل چې یاره دا څوک په یو ځل وخوري نو د دې نه مرګ کېږي یا انسان چې کوم دی مرګ ته رسي. نو د میډیکل او د ډاکټرۍ په کتابونو کې تر دا دمه ما داسې هیڅ قسمه خبره نوټ نه کړله چې په هغې کې دا ثابته شي چې یاره هندوانه، ماستو یا پی په خپلو کې دشمنان دي یا تربوران دي، بلکې زه دا ویلی شم چې دوی په خپلو کې رور او خور دي. او څومره چې موږ دا په دې ګرمۍ کې استعمالوو دومره زموږ بدن ته اوبه میلاویږي. اوبه زموږ د بدن یو هم ضرورت دی. 80% زموږ په بدن کې اوبه دي. نو که موږ هندوانه، پی ورسره دا قسمه نور یخ څیزونه خورو په دې اوړي کې، نو هغه به زموږ د بدن لپاره د فایدې سبب جوړیږي، د نقصان نه.